السلام علیکم زما خوږو مینوالو، زما خوږو مسافرو، زما خوږو پښتنو، رایاد مې شوئ. ستاسو ته زه سلامونه کوم، ستاسو عظمت ته سلام کوم. تاسو د خدای په هر وطن کې ګل او ګلزار خوشحاله لري او موږ د خدای دلته خوشحال لري. موږ ته هم دعا کوئ. بس صرف دومره دغه مې وکړو چې ستاسو اوصل دغه په ځای شي چې یاره مثال دی چا مو تپوس وکړو. احمد ګل یو دغه سړی و، یو ګانې والا و، یو ملتي و او زمونږ بیا موږ به ته سلامونه دعاګانې راولېږلي. خو زه به نمبر هم تاسو له درکړم د خپل موبایل. کله کله به ما یادوئ لکه ما چې اوس یاد کوي او دا وایم چې خدای مو په هغه ځای کې په هر وطن کې چې خدای مل شه او خدای هم د دې دا کومه بیماري چې شروع ده د دې نه م الله وساته. مؤمن مسلمان سره زمونږه سره د حضور علیه السلام د امته څومره بیماران چې دي خدای دې ټول روغ جوړ لري سره د تاسو. او خدای دې دا بیماري دا کرونا چې کومه ده دا د خدای په خپل مقام کې چې بیماری لږې کمې شي. بل زه درته څه ووایم چې هسپتالونه ډک دي، کورونه ډک دي دې بیمارونه. نو ما ته دا ټول مسافر را یاد شي چې وګوره دلته خدا دا مسافرو ته د خدای خیر کې هلته هم نه. نو صرف دې لپاره مې ټیلیفون وکړو چې دعاګانې راته کوم او دعاګانې راته کوئ او خدای هم آباد او خوشحاله لره. نور به زه تاسو ته څه ووایم، په دغه مې زړه او مینه مې وه. ولې چې زما هم داسې یاران دوستان او داسې خپل خپلوان ډېر مسافرۍ کې دي غریبانان، څوک هم ځای دي څوک هم ځای دي. خپل زامن مې دوه مسافر وو، هغوی اوس په کلي دي. نو هغه یو ځای مې پکې دی روژه کې بس اچانک ورباندې بیماري راغو، په بدن کې اوبه شوې وپړسېدو او د زړه مساله شوه او بیا په بلغم کې خراج کې وینه غورځوله. هغې نه بیا په دې روژه کې په 7 تاریخ باندې حق ورسېدو. او په کومه ورځ چې زه تاسو ته دا خبره کومه نن زما خیر چې 25 دی او که 26 دی 26 تاریخ دی نو د هغه نن 21 ورځې وشوې. نن 21مه ورځ ده چې حق رسېدلی دی. د 7 نه 26 تاریخه پورې 21 ورځې وشوې. نو هغې دپاره هم دعا غواړئ، دعا کوئ او خدای دې تاسو ته خیر کړي، الله مه خرابوه او ګل و ګلزار اوسئ. هر ځای چې یې خدای د بیمارو نه بچ کړه. او زما د موبایل نمبر دی 0306 59 59 که نه 59 64 932. جاز دی، ما جاز اړولی دی زوم ته. که ما سره څوک خبرې کوي نو په زوم دی را سره کوي، یا په نیټ باندې کوي، یا مثال فیسبوک باندې کوي، یا مثال په دغه باندې کوي دا خپل نمبر باندې د هغه وطن. نو ما سره په دې باندې نمبر ملاولی شي، ما سره خبرې کولی شي او الله مباد لره دعاګانې ورته کوم. خو بس دا زندګي زما هم وګورئ چې دومره زندګي م تېره کا 80 سال عمر او په 80 سال کې 63 سال مهلس ما کړی. 63 سال نه وروستو اوس مونږ دغسې کمزوري شوي یو او لکه غمونو بیل والو. عمر هم تېر کو د مهلس خو لیکن بس اوس کمزوري شو پاتې شو. اوس نوې دنیا راووته، نوي خلک ګانې والا. بس مونږ اوس هغې ته ګورو او لکه اوس زمونږ تپوس نشته. لا داسې و چې وایي چې ځوان ومه نو د جونو پیزوان ومه. دعاګانې کوئ دعاګانې. او بس زما دا مطلب دی چې دنیا کې دا یو دعا پاتې ده چې تاسو مونږ ته کوئ او کل اسلام ته کوئ او امت ته د حضور علیه السلام کوئ، مؤمن مسلمان ته کوئ، مونږ ته کوئ، خپل پردو مشرانو کشرانو عزت کوئ. نو
اوس به راشم په دې خبره باندې چې زما نه بعد بادرزیب به انشاءالله ستاسو مینه ماتوي. بادرزیب قابل سړی دی. زما زامنو کې خیال محمد غوندې سړی وایي چې زما زامن خو هم ګانه کوي، خو د احمد ګل زوی چې کوم دی بادرزیب هغسې ګانه څوک نشي کولی. قابل دی. که دی هارمونیم غږوي ښکلې غږوي، که دی روبایي کوي ښکلې کوي، که دی غزل وایي ښکلې کوي. نو زه خوشحاله شمه ډېر. چې زه ما نه بعد خو دا لوی خو میشته که خلکو به پرې زما مینه ماتوي. خدای د تاسو مباد لري. خو زما زوی په ما باندې ډېر قایل دی، ډېر فکران یم. چې پلار مې ښه ګانه کوي نو زه هم وایم چې بادرزیب ښه ګانه کوي. شکر دی. زما د مرګ نه بعد خو به که ژوندی و ما به پرې خلک یادوي چې دا د احمد ګل زوی دی، پلار یې ګانه کړې خو ته هم ښه وکړه. تېر شوی وخت به بېرته بیا نه راځي. دا غزلونه به خلکو ویلي، خو زړ چې وچ شي بېرته بیا نه راځي. بس تېره شوه، خو ارمان خو راځي که نه. خپل شباب ځواني زور ولاړه باجه غاړه کې میله شو، دا خو سړي ته یادېږي. نو اوس دا وایي چې خدای دا بچی مو لري، نور زامن مو لري، بچي م لري. خو بس مرحق دی مونږ به مرو. نو په دا روژه کې رانه دا مشر زوی لاړو 56 سال عمر یې. بس زړه مې درد وکړي، خو بیا ویم چې الله ناراضه نه شي، دا مرحق دی مونږ به مرو. دا 56 سال عمر کې یو جانانه سړی و. د دې نه مخکې تاسو به ما یو زوی لیدلی و، اورنګزیب نامه وه، به ما سره ګرځېدو، هسې به ګرځېدو. هغه به دا میدان کې پیسې راغونډولې، هم رانه مړ شو. داسې یو 2 لورګۍ مې وې، یو مشره لور مې مړه شوه. نسوه نصیب مې ډېر دي. وایي 100 د عمره د 100 سردار دی ممره. مشر دی. زما زوی ډېر صفت کوي چې پلار مې ښه مېلس کړی او ښه وخت یې تېر کړی. نور به زه تاسو ته څه ووایم، دعاګانې راته کوم، دعاګانې کوم.